رقیب لرا رقیب پیدا کول خدي پرازا، رقیب لرا رقیب پیدا کول خدي پرازا، ازغي هم کله کله په ازغو خلق وباسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام رنگین مازیګری یو وار بیا امیر خان محمد زی ستاسو خدمت کې حاضر یم. که لر دی او که بر دی، خیبر دی او یا زمونږ ښکلې حشنغر دی، چرته کې هم زمونږ پروګرام کتلی کېږي یا زمونږ اواز رسي، نو هغه اوریدونکو غوږونو باندې او هغه کتونکو سترګو باندې همیشه سلامتیا وي. پښتنو ته پښتانه سلامونه او مسافر ورونو ته د خپل خوږ وطن د رنگین مازیګري رنگین سلامونه قبول او منظور کې. مینوالو د ننني پروګرام میلمه بختیار احمد پراس صاحب د دوی تعلق د تنګي کالج روډ سمیع الله کورونو سره دی. د ډېرې مودې داسې د پښتو ادب او د پښتو شاعرۍ کې خپل خدمات کوي، خو اوسه پورې چا رامخته کړي نو موږ دا یو ورکوټې غونډه کې کوشش د خپلې هلې ځلې کوو دې لپاره چې زموږ د دې تحصیلي تنګي د دې 400 چې څومره شاعران دي انشاءالله تاسو ته به اړوندې کوو. بختیار احمد پراس صاحب ته پروګرام کې هرکلی ویم، ستړي مه شي، په خیر رالیږي. جی ډېره مننه ډاکټر صاحب. او څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې څوک زموږ غږ اوري، څوک موږ ویني، نو هغه ټولو ملګرو ته، هغه ټولو پښتنو ورونو ته زموږ ډېر سلامونه. او ستاسو ډېره زیاته مننه په دې باندې چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو د پښتو دپاره کار کوئ، د پښتنو دپاره کار کوئ. نو دا ډېره ښکلې خبره ده، ډېره ښه خبره ده. موږ له پکار دی چې د خپلې ژبې خدمت دغه شان وکړو. جي ډېره مهرباني بختیار احمد پراس صاحب. جی مننه. موږ سره ګرانو مینوالو جنګریز سرحدي صاحب هم د تنګي اوسېدونکي او زموږ بل دروند خوږ ملګری کامران صاحب هم موجود دي. نو بختیار صاحب نه به غزل اورو، یو غزل مینوالو ته پیش کړي. حاجي څنګه چې تاسو ذکر وکړو جي دا زاړه شعرونه دي، خو چونکې ستاسو خاطر په موږ باندې ډېر دروند دی او موږ غواړو چې تاسو دا پروګرام دغه رنګ مخکې بوځئ، جاري وساتئ. نو دې لپاره موږ تاسو سره بالکل حاضر یو. حاجي شاعري خو زما به دومره ښکلې نه وي ملګرو ته. جي د غزل نه مخکې دغه دوه شعرونه به جنګریز صاحب ډالۍ کړم تاسو ته او ملګرو ته. جي چې ستالو پټې که خپل ریښې صادر ته وجاړمه، ستالو پټې که خپل ریښې صادر ته وجاړمه، زه د زړه چاودې ژوندون کوم منظر ته وجاړمه. ستالو پټې که خپل ریښې صادر ته وجاړمه، زه د زړه چاودې ژوندون کوم منظر ته وجاړمه. د تلو عادت مې نه هېرېږي اوس هم زه مدېمار، د تلو عادت مې نه هېرېږي اوس هم زه مدېمار، لاړ شمه کښېنم د ګل مات ډنډر ته وجاړمه. مننه جي. غزل دی جي چې ځان مې خوري ته مې ګل کړلې جانانه، ځان مې خوري ته مې ګل کړلې جانانه، خو نصیب رانه د بل کړلې جانانه. مننه جي. زه که ستا د خولې ټپه نه شومه خیر دی، زه که ستا د خولې ټپه نه شومه خیر دی، ما سندره ما غزل کړلې جانانه. ډېر زبردست. دا یو ځل بیا ووایه جي. زه که ستا د خولې ټپه نه شومه خیر دی، ما سندره ما غزل کړلې جانانه. او لکه حال دې د رنجو له زنې وران کړم، لکه حال دې د رنجو له زنې وران کړم، ما په سترګو کې کجل کړلې جانانه. لکه حال دې د رنجو له زنې وران کړم، ما په سترګو کې کجل کړلې جانانه. او تر منزله رسېده به مې آسان شي، تر منزله رسېده به مې آسان شي، که مې ته د لارې مل کړلې جانانه. ډېر زبردست. او جنګریز صاحب شعر دی چې تا به ویلې چې په رازه نه بدلېږم، نه بدلېږم، وایه څنګه مې بدله کړلې جانانه. تا به ویلې په رازه چې په رازه نه بدلېږم، وایه څنګه مې بدله کړلې جانانه. ډېره مهرباني بختیار احمد پراس صاحب. ګرانو مینوالو د بختیار احمد پراس صاحب خوندور غزل تاسو واورېدو او دویم غزل یې ورپسې ریډي ایښلی دی، نو ارشاد وایي جي. حاجي مننه جي. دا جي لنډ بخر کې یو غزل دی جي، د هغې نه مخکې جنګریز صاحب یو دوه واړه شعرونه دي. دا د ژوند اوږده قصه، د ژوند اوږده قصه، ډېره غمزده قصه، زه او یار چې دواړه وو، زه او یار چې دواړه وو مه کوئ هغه قصه، سر مې په سنګل کېږده،
جی سر مې په سنګل کېږده او بیا راته کوه قصه سر مې په سنګل کېږده او بیا راته کوه قصه. جنګرې صاحب غزل دی چې ناقلاره زندگی ده ناقلاره زندگی ده بې له یاره زندگی ده زه یې تلو باندې خوشحال یم خو ایثاره زندگی ده او نه د ځان نه د جهان شم نه د جهان شم څه بېکاره زندگی ده لا منزل دی رانه لري ډاکټر صاحب جی لا منزل دی رانه لري لا پلاره زندگی دا یو ځل بیا ووایي لا منزل دی رانه لري لا پلاره زندگی ده پراز ټوله در بخلي پراز ټوله در بخلي ستا د پاره زندگی ده. مینوالو د بختیار احمد پراز صاحب خوندور غزل او خوندور وینا تاسو واورئ. نیکسټ یو غزل ډېر زبردست دی، زما خو مخکې ډېر خوښ شو، د پروګرام نه مخکې ما ته تېر کړو. امید لرو چې ستاسو به هم خوښ شي. بختیار احمد پراز صاحب هماغه غزل موږ د چې وختي تاسو واورو هغه مینوالو ته هم واوروی دي. حاجي ډاکټر صاحب د غزل خوښولو ډېره مننه. غزل دی چې زر په زارۍ کشي نو زر څه کوو زر په زارۍ کشي نو زر څه کوو مونږ خو امن غواړو شر څه کوو زر په زارۍ کشي نو زر څه کوو مونږ خو امن غواړو شر څه کوو او نظر مو واخله چې مخ نه راکوي چې تا پرې نه وینو نظر څه کوو ډېر زبردست پښتون شنا غواړو او یو غواړو د بې وفاو په لښکر څه کوو ډېر زبردست غزل بیا ووایي پښتون شنا غواړو یو غواړو د بې وفاو په لښکر څه کوو. او دا شعر دی پکې جنګرې صاحب چې اوس رانه ژوند نوې خبرې غواړي اوس په ګودر او مازدیګر څه کوو. ډېر زبردست ډېر فرازه هغه سترګې نشته پکې راځه چې ځو په اشنغر څه کوو زر په زارۍ کشي نو زر څه کوو مونږ خو امن غواړو شر څه کوو. نو مینوالو پښتانه امن پسند امن خوښونکي خلک دي او هغه یو شاعر وی مونږ یې په یو بل باندې ووجلو د کلي خان را باندې لوبې وکړې نو خلکو را باندې لوبې وکړې او زمونږ د پاک رب ذوالجلال نه همیشه لپاره دا دعا وي چې پښتانه د یو شي خپل منځ کې مینه محبت اتفاق پیدا شي نو ډېره ښه خبره به او د ډېرو مودو داسې لکه مونږ اورو خو افسوس په دې خبره ما راشي چې کله کله په دې خپله سیمه کې وګورو د شرپسندي د غیر چاپېره ماحول داسې شوی دی چې د ویلو نه دی. نو ډېره مهرباني بختیار احمد پراز صاحب جنګرې صاحب کامران صاحب ډېره مهرباني. ګرانو مینوالو امید ساتو چې نننی پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوي وي. د پاک رب ذوالجلال نه ډېر شکرګزار یم چې مونږ یې پښتانه پیدا کړي او په سیمه د پښتنو یو شاعر وایي ستوري په پښتونخوا کې پښتانه لکه داسې یو شعر د ما نه هېرم شو خو ډېر که زه شروع شم د سهار نه تر ماښامه پورې خو د پښتنو هغه صفتونه به ختم نه شي. نو دا د پاک رب ذوالجلال په دې زه ډېر زیات شکرګزار یم. یو وارې بیا هم د ټولو ملګرو ډېره مننه. ښاد آباد او بریالي سه پاکستان زنده باد پښتانه پاینده باد والسلام.